سلام له خورشید تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د کندهار پر خورابک ولسوالۍ باندې ډله ییز بریدونه په شا وتنبول شول. د کندهار د امنیتي مسؤلینو په وینا په دې بریدونو کې چې تېره شپه ترسره شوي اووه پاکستاني بریدګر وژل شوي او 4 نور یې ټپیان دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې 9 نور پاکستاني جنګیالي نیول شوي او افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د څارګرې ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې 10 طالبان ووژل شول. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د یادې ډلې 6 نور غړي له یو شمېر وسلو او نورو چاودېدونکو توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د سرچینې په وینا دغې ډلې غوښتل پر مزار شریف او نورو ګاونډیو ولایتونو باندې ډله ییز بریدونه وکړي، خو تر هغې مخکې یاده ډله له منځه یوړل شوه. تورن جنرال ډاکټر ولایت خان حبیبي د طبي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د متحده عربي اماراتو د دولت له لوري په یوې جایزې سره وستایل شو. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان سفیر فرید ذکریا وایي دغه ستاین غونډه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې جوړه شوې او د څلو هیوادونو له وګړو یو کس د ښو خدمتونو د وړاندې کولو له امله د جایزې په ورکړې سره ستایل شوي چې له افغانستان څخه ښاغلی حبیبي په طبي برخه کې د ښو خدمتونو د وړاندې کولو له امله غوره شوی و. ویل کېږي ښاغلی حبیبي 14 کاله د سردار محمد داود خان روغتون قمندان و او له 13 کلونو راهیسې په ابوظبي کې د یوه کلینیک له لارې خلکو ته طبي خدمات وړاندې کوي. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 110 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د غزني، ارزګان، بغلان او بلخ ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې 3 نور غړي نیول شوي او د دوی یو شمېر پټنځایونه هم له منځه تللي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د نعمت تپې پوستې محاصره ماته او پکې شته پوځیان وژغورل شول. دغه پوسته له 14 ورځو راهیسې د طالبانو تر کلابندۍ لاندې وه چې د 5 ورځنیو عملیاتو په پایله کې 13 ورځ یاده محاصره ماته او پکې شته پوځیان وژغورل شول. د بغلان امنیه قمندان وایي په دې عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي، 19 ټپیان او یو بل یې نیول شوی دی. او د یو سناتور ورور په غزني کې د یو ټرافیک د وهلو په تور ونیول شو. د غزني امنیه قمندان فرید احمد مشعل وایي دغه کس چې میوند نومیږي 2 ورځې مخکې په غزني ښار کې یو ټرافیک وهلی و چې بالاخره 13 ورځ د پولیسو له لوري نیول شوی دی. نوموړي په دې اړه چې تورن کس د کوم سناتور ورور دی څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې دغه ولایت په زنه خان ولسوالۍ کې 2 ماین ښخوونکي هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.